بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه د الطریقة العصریات دویم درس دی او الدرس الاول شروع دی. په الدرس الاول کې دینه مخکې مونږه د بیجان باره کې بحث وکړو او د هغې باره کې تپوس وکړو. هذا لفظ مې زده کړو چې هذا څه معنی ده. هذا مونږ وایو په پښتو کې مونږ وایو دا او په عربۍ کې وایو هذا. ټیک شو جی. او د بیجان دپاره هم تپوس وکړو ما هذا دا څه دي. ٹھیک شو. او اوس به انشاءالله موږ وایو هذا طالب. دا هذا به اوس موږ د جاندارو سره لګو چې سا اخلي. نو طالب علم چې دی هغه سا اخلي، جاندار دی. نو هذا طالب دا طالب دی. هذا استاذ دا استاذ دی. هذا خادم دا نوکر دی. اوس تپوس کوي وایي من هذا. د من معنی ده دا د من معنی ده څوک دي. من معنی څوک دي او هذا معنی ده دا. نو موږ وایو من هذا دا څوک دي. من هذا دا څوک دي. دا څوک دي. دا څوک دي. دا څوک دي. دا سوال نه کوي. دا څوک دي. ٹھیک شو. او دا وایي هذا دا. هذا دا طالب. طالب دی. طالب دی. دا طالب دی. هذا استاذ دا استاذ دی. هذا خادم دا نوکر دی. هذا معنی ده دا او خادم معنی ده نوکر دی. دا نوکر دی. ٹھیک شو. اوس موږ نه تاسو کړي من هذا دا څوک دي. من هذا دا څوک دي. نو موږ ورته هذا طالب دا څه کې طالبون دی. طالبون. او دا دلته کې موږ وقف کوو. نو موږ وایو هذا طالب. هذا طالب. من هذا دا څوک دي. هذا طالب دا طالب دی. طالب علم دی. من هذا دا څوک دي. دا بار بار رانه من هذا من هذا من هذا تاسو ځکه کوي چې تاسو دا زده کوي. موږ په پښتو کې وایي دا څوک دي. من هذا دا څوک دي. من هذا دا څوک دي. من هذا دا څوک دي. نو من هذا دا څوک دي. هذا استاذ دا استاذ دی. من هذا دا څوک دي. هذا خادم دا نوکر دی. من هذا دا څوک دي. هذا رجل. رجل سړی ته وایي. یو سړی ته رجل وایي. او هذا معنی ده دا. نو دا سړی دی. من هذا دا څوک دي. هذا ولد دا الک دی. دغه بیا راکړي هذا سعید دا سعید دی. یو کس دی دا هغه سعید نوم دی. هغه باروي هذا سعید دا سعید دی. هذا محمود دا محمود دی. هذا حامد دا حامد دی. نو دا من هذا دا د ذوی العقول. ذوی العقول دا الفاظ هم ورسره ډېر استعمالوي. دا زده کوي. دا علمي الفاظ لږ ډېر زده کوي. موږ ورته جاندار وایو او دوی ورته ذوی العقول وایي. ذوی العقول یعنی عقل والا. عقل والا. نو ګورئ عقل والا درې قسمه مخلوقات دي. عقل والا درې قسمه مخلوقات دي. الله پاک ډیر زیات مخلوقات پیدا کړي دي. ډیر زیات مخلوقات پیدا کړي. په زرګاو بعض کتابونه لیکلي اتل زرع. بعضو کې لیکلي 2 لکه مخلوقات الله پیدا کړي. نو دا مخلوقات 2 قسمه دي. یو ته وایي عقل والا. عقل والا مخلوقات. او یو ته وایي غیر عقل بغیر عقل والا. یو ته وایي عقل والا. یو ته وایي بے عقل یعنی بغیر عقل والا. بغیر عقل والا. نو په زرګاو مخلوقات الله پیدا کړي خو صرف عقل والا 3 مخلوقات دي. یو نمبر پکې انسان دی. انسان عقل والا دی. دویم ورپسې فرشتي دي. دا فرشتي عقل والا مخلوق دی. د دې عقل دی. او دریم ورپسې جنات دي. پیریان میریان. جنات پیریان. نو د دې 3 مخلوقاتو عقل شته. نو د دې 3 وانو په باره کې چې موږ تاسو کو نو موږ به وایو من هذا. هذا انسان. من هذا ملک دا فرشتہ. من هذا جن دا پیری دی. ٹھیک شو. نو د دې باره کې به موږ چې تاسو کو کنه چې یاره دا څوک دي نو موږ به داسې نه وایو ما هذا دا څه دي. نه انسان باره کې خلک تاسو کوي من هذا دا څوک دي. ٹھیک شو. او د کتاب په باره کې د قلم په باره کې د بورډ په باره کې د دیوال په باره کې د پکی په باره کې د کمرې په باره کې د کپړو په باره کې د دې په باره کې ته تاسو کوه ما هذا. او د دې عقل والا چې دا کوم 3 مخلوقات دي. انسان عقل والا مخلوق دی. فرشتي عقل والا مخلوق دی. او پیریان عقل والا مخلوق دی. د دې نه علاوه چې نور څومره مخلوقات دي کنه دا ټول بغیر عقل والا دي. نو چې دا کوم عقل والا دي دوی ته ذوی العقول وایي. څه ورته وایي؟ ذوی العقول عقل والا. او چې دا کوم بغیر عقل والا دي دوی ته غیر ذوی العقول وایي. غیر ذوی العقول.
ٹھیک شو نو دا غیر ذوی العقول د پاره چې ته تاسو کې کنه سوال کې نو غیر پاره به ما هاذا دا سدي ما هاذا دا سدي او د ذوی العقول والا عقل والا مخلوقات مبارک چې ته سوال کې نو غیر پاره به ما من هاذا دا سوق دي نو دا دوه قسمه مخلوقات دي یو عقل والا یو بغیر عقل والا نو دا اوس دلته کې چې کوم مونږه درس ویلو پدې کې مونږه دا ذوی العقول مبارک تاسو نه کول چې من هاذا دا سوق دي من هاذا دا سوق دي هاذا استاد هاذا طالب دا طالب عقل والا دی ذوی العقول عقول کې دی ٹھیک شو من هذا دا سوق دي هذا استاذ من هذا خادم من هذا رجل من هذا ولد الکتا وای الکتا دا الکته هذا سعيد دا سعيد دی هذا محمود دا محمود دی هذا حامد دا حامد دی نو دا زمونږه د طریقه العصریه دویم درسو ان شاء الله دینه پس په بل درس کې موږ تمرین یعنی مشق حل کوو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام